د کامیابو مؤمنانو صفات په قرآن کریم کې راځي چې دوی به په کومو صفاتو باندې پیژندل کیږي. اول صفت دا ذکر شوی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. په تحقیق سره هغه مؤمنان کامیاب دي چې دوی په خپل منځ کې خشوع کوونکي وي. اول دا چې دغه فلاح کامیابی څه ته وایي، د دې مطلب څه دی؟ د فلاح معنا خو موږ په پښتو کې بس صرف په کامیابی باندې کوو، ځکه بل لفظ نه ورته لرو، خو په عربی کې د فلاح دا مفهوم ډیر وسیع دی، ډیر پراخ دی، عام دی. د دې اصل معنا دا ده په دنیا او آخرت کې خوشحال اوسېدل، دا د فلاح معنا ده. موږ په پښتو کې د کامیابی معنا اخلو، داسې په دواړو جهانونو کې کامیاب چې په دواړو دنیاو کې خوشحاله وي، په دنیا او آخرت کې خوشحاله واوسیږي، دا د فلاح معنا سول. نو هغه مؤمنان کامیاب دي، یعنی مفلحون دي چې دوی په لمانځه کې عاجزي کوونکي وي، خشوع کوونکي وي. ګورئ دوه الفاظ دي چې عام طور یو ځای هغه استعمالیږي، خضوع او خشوع. د دې دواړو په معنا باندې تاسې ځان پوه کړئ. یو خشوع ده، دویم خضوع ده. یو په شین سره ده، بل په ضاد سره ده. دواړو په معنا کې لږ شانتي فرق دی. د خضوع معنا ده بدن، جسم د الله رب العزال په وړاندې کښته کول، الله رب العزال ته خپل تمام جسم ټیټول، دا د خضوع معنا ده. یعنی چې کله لمونځ ته څوک ودرېږي خپل بدن به ټول الله رب العزال ته ټیټوي. د بدن او جسم کښته کولو مطلب دا دی چې کله ته لمونځ ته ودرېدې نو ته د دې ولاړې د دې ودرېدلو د ټولو آدابو لحاظ وساته، د رکوع خپل آداب وساته، سجده د خپلو آدابو سره وکړه، تشهد التحیاتو چې وایې دا ناسته د خپلو آدابو سره وکړه، نو ستا ټول ظاهري اعضا د الله جل جلاله په وړاندې ټیټول و هغه ته کښته کول، دا د خضوع معنا سوه. نو لهذا د خضوع تقاضا دا ده چې کله انسان لمونځ ته ودرېږي نو دا د انسان ټول اعضا به ساکن وي، خاموش به وي، په هغې کې به هیڅ قسم حرکت نه وي. ځکه په قرآن کریم کې هم رب العزال بل ځای فرمایلی دي وقوموا لله قانتین، یعنی لمونځ ته ودرېږئ قانت ودرېږئ. قانت مطلب دا دی چې په سکون باندې په اطمینان باندې رب العزال ته ودرېږئ، په بدن کې حرکات بغیر د ضرورته بدن شورول، بدن ته حرکت ورکول، په جسم باندې اخته کېدل، په جامو باندې اخته کېدل، د دې څخه خپل ځان وساتئ. دا د سنت طریقې خلاف اعمال دي. او د خشوع معنا به دا ده چې خپل زړه و الله رب العزال ته کښته کول، خپل زړه رب العزال ته ټیټول، یعنی خپل زړه و الله جل جلاله ته متوجه کول. نو د دې دواړو مجموعه سول خشوع او خضوع، دې ته خشوع او خضوع ویل کیږي. نو چې کم لمونځ د خضوع او خشوع سره وسي هغه لمونځ د سنت طریقې سره موافق شوی دی. حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله چې دا ډیر جلیل القدر امام دی، چې دا د امام اعظم ابو حنیفه نعمان رحمه الله شاگرد دی، او د امام بخاری رحمه الله استاد دی. الحمدلله د داسې یو امام مقلدین یو چې امام بخاری غوندې محدثین د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د شاگردانو شاگردان دي. د امام بخاری رحمه الله غوندې محدثین دا د امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله شاگردان دي، او عبدالله ابن مبارک رحمه الله به د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد دی. نو امام بخاری صاحب هم د امام ابو حنیفه رحمه الله په شاگردانو کې راځي، ځکه د شاگرد دی. و هغه به په ګرمۍ کې د شپې تهجد کول، نو دا تهجد به پر چت باندې کول، د خپل کور پر بام باندې به کول. نو د هغې ګاونډیانو یا همسایګانو به دی لیدی، بیا به دا فکر کوي ول پر دې بام باندې پر دې چت باندې یوه اونه ولاړه ده، یوه درخته ولاړه ده چې هغه هیڅ قسم حرکت نه کوي.
نو لہذا که تاسو فلاح غواړئ، کامیابي غواړئ، نو د الله رب العزال په دربار کې قانت جوړ شئ، قانت ودرېږئ، په لمانځه کې په سکون باندې په اطمینان باندې ودرېږئ. په لمانځه کې بدن ښورول، د څه وجې نه خپل لاس بار بار اوچتول، خپل جسم ګرول یا سر ګرول یا کپړې سمول، دا ټولې خبرې د خشوع او خضوع خلاف دي. دې څخه په لمانځه کې باید مسلمان په کلکه ځان وساتي. بعضې کسان بیا داسې وي چې هغه په لمانځه کې د خپل څټ یعنې خپل سر کښته کړی وي، کله کله په رکوع کې تر حد زیات کښته سي، دوی فکر کوي چې دا نو خضوع ده. نه، هغه خضوع نه ده، هغه د سنت طریقې مخالفه طریقه ده. خپل سر په رکوع کې تر وژو کښته کول یا تر وژو پورته، دا د سنت طریقې خلاف ده. په رکوع کې باید ستا نظر پر قدمونو باندې لګیږي، سر دې سیده وي د اوږو سره. او دا رقم په ولاړه کې سنت طریقه دا ده چې ته نیغ ولاړ وي، سیده ولاړ وي، سر دې دومره قدر کښته وي چې ستا نظر ستا پر قدمونو ولګیږي. د هغه نه زیات سینه کږول او سر ډیر زیات راټیټول، نو دغه د سنت طریقې خلاف طریقه ده، هغه ته خشوع نه ویل کیږي. خپل د زړه حضور په لمانځه کې برابرول، بلا ضرورت حرکات نه کول، نو دغه ته ویل کیږي خشوع او خضوع.